ولسمشر محمد اشرف غني وپېژنئ له پټو رازونو او حقیقتونو څخه خبر شئ. مونږ به په دې ویډیو کې تاسو ته دغه معلومات وړاندې کړو چې ښاغلی اشرف غني چیرته زیږېدلی دی، زده کړې یې څومره کړي دي، څو اولادونه لري او اولادونه یې چیرته ژوند کوي، آیا افغانستان کې دي که له افغانستان څخه بهر دي. مخکې له دې چې موږ پوره معلومات له تاسو سره شریک کړو نو زموږ یوه کوچنۍ غوښتنه له تاسو څخه ده، هغه دا چې که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل به سبسکرایب کړئ، څنګه چې د ګیل علامه وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. محمد اشرف غني د شاهجهان احمدزي زوی دی چې د 1928 کال د غویي په میاشت کې د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د اشرف غني احمدزي پلرنی ټاټوبی سرخاب کلی دی چې د لوګر ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ پورې اړه لري. نوموړی دوه اولاده لري چې یو یې مریم غني او بل یې طارق غني نومیږي. د اوربند له ورځې وروسته ورله ځینو طالبانو د ملا غني بابا لقب هم ورکړی دی. لومړنۍ زده کړې د استقلال عالي لیسه کې او دویمې زده کړې د حبیبیې په عالي لیسه کې سرته رسولې. بیا یې د ښوونځي په دوران کې د AFS یو کلن پروګرام د امریکا په متحده ایالاتو کې بشپړ کړی. تر دې وروسته یې د 12م ټولګي بری لیک د حبیبیې عالي لیسې نه ترلاسه کړی. ښاغلي احمدزي د خپلو لوړو زده کړو پیل د کابل پوهنتون کې کړی او د 6 میاشتو زده کړو وروسته د لیسانس بشپړ دوره د سیاسي علومو په برخه کې د برود په امریکایي پوهنتون کې سرته رسولې. د لیسانس د کچې وروسته د خپله لومړنۍ ماسټري هم د سیاسي علومو په څانګه کې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې بشپړ کړي. نوموړي خپله دویمه ماسټري په نړیوالې اړیکې کې د وګړپوهنه کې د امریکا په کولمبیا پوهنتون کې سرته رسولي دي. نوموړي زیاتې ماسټرۍ او ډاکټرا واخیستې دي. نو مونږ یې مکمل نشو درته یادولی د دې له خاطره چې زموږ د خپرونې وخت کم دی. د نوموړي ځانګړتیاوې: ډاکټر غني د خپلو هماثرو څېړنو په جمله کې یو له هغو کسانو څخه دی چې په انګریزي ژبه یې د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې کړي دي او هغه مهال په ډېرو معتبرو سرچینو کې هم خپرې شوي دي. اشرف غني احمدزي د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې ټولټاکنو ته ځان نوماند کړو چې د جنبش ملي ګوند مشر جنرال دوستم یې لومړی او د عدلیې وزارت پخوانی وزیر سرور دانش یې دویم مرستیال ټاکلي وو. د نوموړي چاپ شوي آثار: د عادلانه نظام لار، د حکومتي نظام د جوړښت او د حکومت چلولو په اړه د اشرف غني نظرونه او تګلارې چاپ شوي. چاپ کال 2009. د نوموړي لاسته راوړنې: همداراز 15 کاله وړاندې د امریکا د تفت پوهنتون ښاغلي ډاکټر اشرف غني ته د نړیوالو وطنوال تر سرلیک لاندې د نړۍ ډېره اهمه جایزه ورکړه. د بهرنۍ تګلارې په نامه د متحده ایالاتو مشهورې مجلې د افغانستان د هیواد مشر د 2009 زیږدیز کال د ټاکنو کاندید او د دغه هیواد د کابینې پخوانی غړی ډاکټر اشرف غني احمدزي په ژوندیو شخصیتونو کې د نړۍ 20 پیاوړی مفکر وواله. ګرانو مینهوالو، که معلومات مو خوښ شوي وي ویډیو ته به لایک ورکړئ، چینل به سبسکرایب کړئ، څنګه چې به د زنګ علامه وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسیږي. تر بلې ویډیو هم په پاک رب سپارم. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.